ډیری دی او جهنم کې هم ډیری دی. جنت کې ذکر ډیری چلته وسره حوري دی حوري او پاتې شو د دنیا زنانه دا به جنت ته ډیری کمې ځي او اکثر په اور د جهنم کې د الله نبي وي ما ولیدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنانو ته دا فرمایلی و چې تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ای زنانو صدقې کوئ ډېرې او الله ته توبې وباسئ ځکه چې ما تاسو ډېرې ولیدلې په اور د جهنم کې سوځېدلی. او هغه بیا بله موضوع ده همدې سلسله کې وروسته را روانه ده چې هغه د خاوند د ناشکرۍ د وجې نه په دې دا چل کېږي. ناشکرۍ د لاسه په دې باندې دا کار کېږي. لعنت ډېر ووایي ژبه غلطه خوځوي خو هغه د دې نن جمعې خطبې موضوع نه ده. ابا د زنانه متعلق انشاءالله موږ مستقل دا وایو چې کومه زنانه غلطه خوله خوځوي یا د خاوند بې احترامي کوي د هغې دپاره کم عذابونه دي هغه بېله موضوع ده. خو هغه ډېر وجوهات چې ښځې د هغې د لاسه اور ته ځي یو پکې دا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره یو ځل ناست و. دا خبره چا کوله؟ د عمرو بن العاص کوله رضی الله تعالی عنه. عمرو بن العاص چې دی د عماره ابن خزیمه رحمه الله فرمایي و یو ځل موږ ناستو د عمرو بن العاص سره د حج یا د عمرې موقع وه. نو د الله د نبي صلی الله علیه وسلم یو حدیث یې موږ ته بیان کړ د صحابي عمرو بن العاص رضی الله عنه. وی فرمایل چې بینما نحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذا الشعب موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د غر په دې کانډاو کې ناستو یو ځلې او د الله نبي موږ ته په دې غرونو کې دا کارغان الوتل. نو د الله نبي موږ ته ویلې انظروا هل ترون شیئا وګورئ په دې غره کې درته څه شی ښکاري په دې غرونو کې تاسو ته څه ښکاري. فقلنا وی موږ صحابه ورته عرض وکړو ای د الله نبي نرى غربانا فيها غراب اعصم. موږ ته خو په دې غرونو کې دا کارغان ښکاري او اکثر پکې دا کارغان خو ډیر دي خو په دې کې دا اعصم کارغان چې کوم دي دا هم پکې راته ښکاري. په دې کې بعضې کارغان هغه غراب اعصم. غراب اعصم څه ته ویلی کېږي؟ یو خو په دې حدیث کې راځي چې احمر المنقار والرجلین چې دا مخوکې هم سری او خپې هم څه دي مو هغه پکې ګوتې ولې چې دا مخوکې هم سری او دا خپې هم سری وي. داسې کارغان هم چېرته لیدلي دا کمي په کارغانو کې داسې کارغان څه دا کم وي چې تکه سره مخوکې وي او تکې سرې خپې وي. الغراب الاعصم بعضې علما ویلي دا ویلی کېږي هو الابیض البطن ته چې دا خېټه تکه سپینی دغه کارغانو ته وایي. بعضې وی الابیض الجناحین ته وایي چې دا وزرې سپینې وي. بعضې وی الابیض الرجلین ته وایي چې دا خپې تکې سپینې وي. د دې ټولو مقصد دا دی چې دا په کارغانو کې ډېر کم قسم دی. په کارغانو کې دا ډېر کم ملاویږي او د الله نبي ته وایي صحابو عرض کو چې موږ خو دې کې غراب اعصم وینو احمر المنقار والرجلین سری سری مخوکې دي او سری سری خپې دي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې اوس یو خبره وکړله. ویې فرمایل لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. جنت ته هم دا زنانه نه داخلیږي مګر دومره اندازه کې لکه په دې دومره ډېرو کارغانو کې چې دا کارغان ډېر کم دي دا ذات پکې ډېر کم دی. کارغان ډېر دي خو دا پکې کم ذات دی. دقه شانته به په دې زنانو کې ډېرې کمې ښځې جنت ته ځي. په دې حدیث بیانولو کې زما غرض او د نبي علیه السلام غرض دا نه و یا زه بیانوم زموږ غرض دا نه دی چې ګینې دا زنانه ناامیده شي چې بس نه ځو جنت ته. نو نه دې کې مقصد تنبیه ده چې ته ځان سم کې ته به ځې جنت ته که نه. خو اکثر زنانو کې غفلت دی اکثرې به محرومي او ای مؤمنې زنانه او ای مؤمنې خور کله چې ته د توحید عقیده اختیار کړي او د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوونکې شي او
د فرایضو پابندي وکړي او دغه رنګه پرده کې واوسېږي او د خپل کور او د بچو صحیح تربیت وکړي او د خاوند اطاعت وکړي نو هم ته جنتي یې په هغه کمو ښځو کې ته انشاءالله داخلی. نبی صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړه لکه څنګه چې دا کارغان کم دي په دې عامو کې داسې به ډېرې کمې زنانه هغه به جنت ته ځي. بله موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خیر نسائکم الودود الولود، ستاسو په زنانو کې غوره او بهترې زنانه هغه دي الودود الولود المواتیه المواسیه. الودود هغه زنانه ته ویلی کېږي چې د خپل خاوند سره محبت کوي. التي تظهر الموده والحب لزوجها، د خپل خاوند سره محبت کوي هغه زنانه دا وی غوره زنانه دي ځکه دا وفاداره ده که نه، د پردو خلکو سره یې څه تعلق نشته دی، وفاداره ښځه ده خپل خاوند سره یې مینه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په زنانو کې ستاسو په زنانو کې دا غوره زنانه دي. خیر نسائکم الودود. او الولود، الولود هغه زنانه ته وایي چې بچي کیږي، الله ول اولاد ورکي. دا هم د زنانه لپاره یو نعمت دی چې الله رب العالمین ورله اولاد ورکوي، که هغه نارینه یي او که زنانه یي او که دواړه یي، او چې الله رب العالمین ورله اولاد ورکوي ځکه د اولاد سره د خاوند یو د زړه هغه مینه او محبت لګېدلی او ډېر ټینشنونه چې سړي ته بار لګېدلي او چې کور ته راشي خپل اولاد او هغوی سره لږ وخاندي راوخاندي نو زړه یې په ارام شي. نو دا مو ډېره غوره زنانه ده چې الله وله بچي ورکي. او بیا وفرمیل المواتیه، هغه زنانه چې هغه موافقت کوونکي ده د خاوند سره. الموافقه للزوج ته ویلی کېږي المواتیه. او دغه رنګه المطاوعه المستجیبه لما يحب، علماء د دې دا معنا ده. خاوند چې په کوم څیز خوشحالیږي او کوم کار هغه خوښوي دا حق خبره قبلوي، د خاوند د رای خلاف نه کوي. دا هغه زنانه د غوره زنانو کې دا زنانه داخله ده. په غوره زنانو کې دا زنانه داخله ده. که زنانو ته آواز نه ځي نن خو زنانو خود به دا ټیک کوي دا دغه دا مخکې نه برابروي که نه څه پسې راغی لکه نو ټیک یې کوي که نه وګورئ مخکې د هر څه خلک سیټ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه زنانه المواتیه او المواسیه چې همدرده ده، غمخواره ده. غمخواره زنانه چې د خپل خاوند غم او درد محسوس کوي، په هغې خفه کېږي، داسې زنانه دا پکې غوره زنانه دي. خو دا به کله غوره دې سره یو شرط ولګو، دا به هله غوره او بهترې زنانه اذا اتقین الله، کله چې د الله نه یریږي. ګوره دې ټکي ته م خیال دی که نه م دی خیال؟ اذا اتقین الله څه فایده ده؟ د دې مطلب دا شه که کومه زنانه بچي م راوړي، خاوند سه مینه م کوي، د خاوند خیال م ساتي، اخلاق م ښه دي، خو چې الله نه نه یریږي، منځګزاره نه ده، روجې نه نیسي، تلاوت نه کوي، پردهداره نه ده، دا بیا هم خرابه ښځه ده. سره دی چې د خاوند به ډېر اطاعت کوي، سره دی چې بچي م دي، او سره دی چې دا مخکني صفات هم پکې دي، خو چې تقوا پکې نشته نو دا ښه ښځه بیا هم نه ده. ګوره ښه خدمتي ده، هر څه پکې شته، خو مونځ نه کوي. په داسې ښځه څوک څه کوي چې مونځ نه کوي؟ مونځ خو چې لکه ایمان ته وتلی دی، چې ایمان پکې نشته نو دا دې بس ډېره ښه ښځه شي، خو ښه نه ده. که د دې هر څومره اخلاق ښه شي، هر څومره کمال به دې کې راشي، دا بدترینه ښځه ده. ځکه د الله نبي د دې سره سره شرط ولګو چې دا صفات به پکې، خو اذا اتقین الله، کله چې دا د الله نه یریږي. ګوره د الله رب العالمین چې کوم هغه حقوق دي، فرایض دي، د هغې خیال ساتي، د ګناه نه ځان بچ کوي، او د الله رب العالمین اطاعت کوونکې ښځه ده. بیا یې وفرمایل وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات، ستاسو په زنانو کې بدترینې زنانه، هغه شر والا زنانه چې کوم دي، بدترینې زنانه دا کومې زنانه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا هغه زنانه دي المتبرجات چې بې پردي ګرځي. کومه زنانه چې بې پردي ګرځي ولې دا یاده کا، متبرجه هغه زنانه ته وایي، او متبرجات د هغې جمع ده چې کومه زنانه د کور نه بار وځي د پردي هېڅ خیال نه ساتي،
کلاو مخه او سری شونډې او سترګې تورې کړې دي او میک اپ یې کړی او روانه ده په لاره او په کور کې دننه ده خو چې پردي سړي راشي هېڅ خاندي را خاندي او سره ستر او پرده او دا دغه نشته پردو سړو په مخ کې مټ هم ښکاري او غاړه هم ښکاري او لوپټې هم په سر نه خیر دی دا مې وایي د تره زوی دی او دا خو مې اوښی دی دا خو د ماما زوی دی دا خو د ترور زوی دی او دا خو مې وایي اسلامي ورور دی دا ټول بکواس دې ته وایي بکواس دا د شریعت خلاف کارونه دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هېڅ کوچت نشته د صحابه کرامو نه هېڅ کوچت نشته دی په دې امت کې او دا مؤمناتو زنانو به پرده کوله نو هغه زنانه چې بې پردي ګرځي او بې پردګۍ سره سره د خپل زینت هم لا راښکاره کوي خلکو ته خپل ډول راښکاره کوي خلکو ته دې لپاره پرده هم نه کوي دا بدترینې ښځې دي ناکاره ښځې د الله نبي فرمایي دا دي او المتخیلات چې تکبر والا ښځې ځان ډېر اوچت ګڼي او د هغې د لاسه چې کوم دی د الله نافرمانۍ نه کوي غټې غټې خبرې کوي په نورو ښځو باندې ځان اوچت ګڼي او بعضې خو لا داسې چې هېڅ څه یې نه وي او هسې فضول غټې غټې خبرې کوي بعضې خلکو کې دا مرض په کور کې بیا د هېڅ څه درک نه لګي هسې د ښځو منځ کې چې کیني غټې غټې خبرې به کوي غټې غټې خبرې مه کوه د تکبر خبرې مه کوه یا الله دله لږه مالداري درکړه دونه کالي واچوي او نورو ښځو ته ځان ښایي چې زه خو څه ډېره اوچته ښځه یم په سمه خوله خبرې هم نه کوي د الله نبي فرمایي دا بدترینې ښځې دي وهن المنافقات او دا منافقې ښځې دي دا منافقې ښځې دي د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم د دې زنانو نه به څوک جنت ته نه داخلیږي مګر داسې لکه څنګه چې دا کارغان کم دي په دې نورو کارغانو کې دا وختي چې ته ما ذکر کړه الغراب الاعصم څنګه چې دغه کم ذات دی دغه شانته به دا زنانه هم ډېر په کم تعداد باندې جنت ته لاړې شي او د زنانو اکثر جهنم ته د تللو سبب هغه اول نمبر هغه شرک دی په زنانو کې دا بدفالۍ نه ډېرې دي په زنانو کې د عقیدې دا کمزورۍ نه ډېرې دي په سړو کې هم شته خو خاص کر زنانو کې دا څیز ډېر زیات دی د دې نه ځان ساتل پکار دي بعضې زنانو کې دا مرض وي په کور کې د خاوند صحیح اطاعت نه کوي یا هغې سره بد اخلاقي کوي یا د هغې حق سم نه ادا کوي نو د دې د لاسه د خاوند چې ورسره خفګان راشي نو دا په زیاده دی چې ځان سم کی په زیاده دی چې خپل اخلاق برابر کی په زیاده دی چې خپل رویه سمه کی دا بدبخت او ظالم راولګیږي په تعویذونو په کوډو په منترو پسې ګرځي رالګیږي په خپل خاوند باندې تعویذ کوي او ډاکوان خو شته دی تېره جمعه مې ته ویلي تیار ناستې دي دا تعویذونه او بندونه او دې څیز ته ناست لکونه روپۍ پې اخلي زرګونه روپۍ پې اخلي او دغه د شرک عقیده د څوک چې دا تعویذ پرست دی دا بندونه او تعویذونه او بندونو والا او تارونو والا دا د شرک عقاید دي د الله نبي دې نه منع کړې ده دې دپاره په خپل خاوند باندې تعویذ کوي چېرې دا خاوند ما ته متوجه شي ما ته مایله شي او زما سره یې مینه پیدا شي دا یو خبره کوم خفه کېږي خیر دی ما لږه بدې پې درته ښکاره نه شم خو د اصلاح دپاره مجبور یم چې ویې کړم او بیا لاړ شئ او معلومات یې وکئ ځکه تاسو کې کیدای شي ډېرو کسانو ته به د دې پته نه چې په دې ملک کې څه لوبې کېږي والله چې کله د انسان عقیده خرابه شي د ده عزت هم تباه و بربادي بیا د دې انسان عزت هم تباه شي ځکه ما تېره جمعه هم دا خبره کوله او دا نن یم کوم چې د زنانو د عقایدو اصلاح وکئ اول نمبر ګوره که د زنانه عقیده سمه نه شوله دنیا دې هم تباه او آخرت دې هم تباه الله اکبر تاسو ته به د دې پته یا به نه خو الحمدلله موږ د دې پوره معلومات کړی دی تاسو ته پته ده کومه زنانه چې په خاوند تعویذ کوي چې دا خاوند ما سره مینه وکړي او هغه کوم ظالم او بدبخته چې ولا دا تعویذ کوي هغه مشرک او هغه پلیت او ناولی او مردار دا تعویذ څنګه کېږي چا ته دې پته شته تاسو ته پته نه کېدی شي د دې تعویذ کې زنا ضروري ده ما معاف کوي خیر دی زه بعضې کلمات وایم ما په دې کې معاف وګڼئ معذور مې وګڼئ دې لپاره چې تاسو پوه شئ زه مجبور یم چې دا ووایم چې خلکو د عقیدې سمې خلکو عزتونه هم تباه شو ایمانونه هم تباه شو کومه زنانه چې په خاوند تعویذ کوي دا څوک چې ورله تعویذ کوي دا لازمه چې هغه سره به بدکاري کوي
او هغه ورته وایي چې دا به په هغه نطفه زه لیکم چې زما او ستا د میلاوېدو په نتیجه کې کومه خارجېږي والعیاذ بالله نور پکې اخوا نظم په دقه ګندګۍ ویله لیکي بیا دا په خپل خاوند باندې تعویض کوي خو حل خو نه وایي چې ما داسې وکړه ما داسې وکړه دې وجې نه ته وایم د ښځو اصلاح وکئ قرآن ته یې کښېنوئ درسونو ته یې کښېنوئ د باباګانو د پیرانو کوډګرو د دې مردارانو نه یې وساتئ والله چې دې نه ونه ساتې د دنیا عزت هم د انسان تباه کېږي او ایمان خو یې لاړو ختم شي خو لاړو ختم شي او دا هغه خبرې دي دا چې تاسو ته کوم چې دا چا سره چې راغلي هغوی موږ ته ویلي دي زموږ ملګرو سره دا واقعات راغلي دي هغوی موږ نه په خپله داسې مطالبې کړې دي او بیا هغوی بېعزته کړي او شړلې دي او داسې کسان شته معلوم دي چې دا کارونه کوي دغه رنګ زموږ په دې کورونو کې دا چلونه کېږي په دې کورانو کې خواښې را لګېږي چې وګوري زما د دې زوی خو زما د دې انګور سره ډېره مینه ده دا هم یو بدبختي ده د دې خواښیانو خفه کېږئ مه که زما کومې میندې ناستي درس ته او دا زما بیان څوک اوري ځکه زموږ بیانات اکثر نیټ باندې دغه کېږي د چا هته کوم غرض نه دی دا زموږ میندې دي په کار ده چې دوی موږ پوه کړو ستا بچی دی او د خپلې ښځې سره مینه کوي خوشحاله شه نه وایي دا وایي چې ښځه راغلې او هغې ته ګوري او ما ته نه ګوري خوشحاله شه چې هغې ته ګوري خپلې ښځې سره مینه کوي په دې خوشحاله شه چې کله خپلې ښځې سره مینه نه کوي نو بیا به دا بدکاري کوي دا خو کمال دی چې یو سړی خپلې ښځې سره مینه وکړي دا د ده غیرت دی دا د ده پښتو ده چې دی د خپلې ښځې سره محبت کوي او بې غیرته او کمینه انسان چا کې چې نه ایمان او نه پکې غیرت او پښتو وي د هغه طریقه دا چې خپله ښځه پرېږدي د پردو زنانو سره غلط تعلقات جوړوي ځکه چې دا دونه بې غیرت او سپک انسان دی چې نه پکې دین شته او نه پکې پښتو غیرت شته دی نو بعضې میندې دونه بدبخته وي چې د خپل زوی په دې مینې باندې خفه کېږي چې ولې دا د خپلې ښځې سره دونه مینه کوي او توجه ورکړې دا ظالمان یې مزي په خپل زوی باندې تعویض کوي یاره ملا صاحب داسې یو تعویض راله ولیکه چې د دې زوی توجه مې ما ته راواوړي پلانۍ راغلی دی یو څو کنځلې مو ته وکړي زما کور ته ټول د کور واک یې رانه اخیستی او زوی مې وړو ما ته ګوري نه د زوی دا غلطي ده دا په خپل ځای د اصلاح یو خبره ده چې کله ته واده وکړې د دې معنا دا نه ده چې ته مور پلار ته مه ګوره مور پلار ته پوره توجه کوه د هغې حقوق د هغې خیال ساته او دغه رنګه هغې سره مینه کوه محبت کوه ملاقات ورسره کوه کینه ورسره چې هغې ته دا محسوس نشي چې د دې بچي زما سره مینه کمه شوې ده او که یو بچی داسې بدبخته دی نو دې دا معنا نه ده چې اوس دا مور به ځي ځان به مشرک کوي مشرکه شوه دا ښځه ستا مونځ نه قبلیږي چې دا کاتې کې دا کوډې او منترې او تعویضونه چې کې دا بندونو باندې د عقیده ده مونځ دې نه قبلیږي ای خورې واوره ای مورې واوره ستا روجه نه قبلیږي ستا تهجد چې د شپې وکړې والله که قبول شي لکونو روپۍ ولګوه حج له به لاړه شي والله که ستا حج قبول شي پر رب العالمین مې دې قسم چې یو عمل دې نه قبلیږي شپه ورځ قرآن ته کښېنه نه قبلیږي ځکه ستا ایمان نشته لاندې بنیاد نشته ستا د دین توحید نشته په تا کې ستا کې خو شرک دی او چې کوم انسان کې شرک راغو د هغه یو عمل هم نه قبلیږي دا یاد ساتئ ډېرې داسې خواښې نه دي چې دا کارونه کوي په کور کې دا کاتې شروع وي دغه رنګه کله کله دا اینګور او خواښې په یو بل باندې تعویضونه کوي بعضې وخت کې د سپیروالي عقیدې ساتي دا شی شته که نه زموږ په دې پښتنو کې عام انسانانو کې دا د کوم ځای نه د عقیده راغلې د مکې د مشرکانو نه او د هندوانو نه داسې زما خبره مه منئ په پټو سترګو دې دپاره تحقیق وکئ او مطالعه وکئ یا د نورو علماو نه هم پکې تپوس وکئ چې دا خبره څنګه ده دا د سپیروالي عقیدې ساتل بعضې خلک د بعضې ورځو باره کې د سپیروالي عقیدې ساتي یاره دا فلانۍ ورځ نه ده په دې کې به ګوره جامې نه اینځې دا فلانۍ ټیم نه دی دې کې به ګوره جامې نه اینځې دې ټایم کې به دا کار نه کوي داسې شته که نشته بعضې خلک د محرم په باره کې دا عقیده ساتي چېرې د محرم دې ورځو کې به واده نه کوي دې کې بیا واده سپیره کېږي بیا مصیبتونه راځي دا ټولې د اسلام خلاف عقاید دي باطل افکار هغه ګنده عقاید چې د الله نبي موږ د دې نه منع کړي یو او وروستو د دې علاج هم ویم انشاءالله تعالی نبی علیه السلام د دې بدیم ویلي به د دې علاج هم قرآن او حدیث ذکر کړی دی دغه رنګه بعضې خلکو کې دا د 11مې عقیده شته اوس هم که نشته د بابا په نوم 11مه د لوی ځوان په نوم باندې ورکوي د هرې
سپوږمۍ میاشت چې کومې قمري میاشت د هغې په هر 11 تاریخ باندې و د 11 د پیر په نوم باندې او د 11 د ځوان په نوم باندې څه وباسئ که نه بیا به زموږ میخې مړې شي او بیا به زموږ بچي خراب شي او بیا به کور ته بیماری نه راشي بیا به دا راشي دا هم د شرک یو عقیده ده او یو باطل تصور دی دغه رنګه بعضې خلک رالګېږي دا عقیدې وي د سپېرهتوب یاره که مخې ته د یو توره پیشو تېره شوه او مخې ته د تور سپی تېر شو بیا به د ورځ بده وي او بیا به دا چلي او پریشاني به راځي او دا به کېږي بعضې خلک وایي زما سترګه رپېږي دې کې دا چل دی بعضې خلک وایي د تور کارغه آواز وکړو په دې بلۍ باندې دا چل به کېږي بعضې د بلې مرغۍ آواز واوري نو دا لکه چې د شهید روح راغلی دی دا شته که نه دا خبرې دا ټول شته دی زموږ په دې بعضې زنانه وایي دې ټایم کې به په کور کې جارونه وهې په دې ورځ باندې به جامې نه اینځي دا یو حدیث کې دا خبره نه ده راغلی نه په قرآن کې شته تا باندې هېڅ وخت دا پابندي نشته چې دې ټایم کې جارو مه وهه یا دې ټایم باندې جامې مه اینځه دا زموږ باطلې خبرې دي بکواس دې ته وایي بکواس او دا د ښځو بکواس دی او دا د هندوانو نه راغلی ځکه پخوا په دې ملک کې یو ځای هندوان اوسېدلي دي دا خبرې به هغوی کولې او دې قوم ته چا قرآن بیان کړی نه دی دا سپینګیري ناسي تپوس ترې وکئ وایي ستاسو د زمانې مولیان څنګه و صرف آخري صورتونه به یاد کړي د قرآن ترجمه نه وه د قرآن درس نه و د توحید مسله نه وه خیرات ښکته او خیرات پورته خیرات ښکته او خیرات پورته الوا ښکته او الوا پورته خوږه الوا پخه کوي او تختي الوا پخه کوي خوږه الوا او د تختي الوا دا خبرې وایي که نه دا اسقاط دی او دا چل دی او د چکۍ صابون چې دی ورکو دونه اجر دی او چې ګوړه دی ورکه په اسقاط کې دونه اجر دی دغه مولیانو نو قرآن خو نه ورتله نه ولا حدیث ورته هغه وخت کې دا باطل عقاید زموږ په دې امت کې راغلي دي بس بې خبره دي اوس که ورته ته قرآن بیانې حدیث وایي څه نوې خبرې مو واورې نوې نه دي خو چا ته ویلې نه وې تا باندې ځکه نه ویلېږي دغه باطل افکار دي چې زموږ په امت کې دا خواره دي بعضې خلک رالګېږي هغه په غم کې تور لباس اچوي وایي د غم په ورځ باندې تور لباس اچول پکار دا یو باطل جاهلانه تصور دی چې دا تورې جامې د غم نښه ګرځولې ده دا هم جاهلانه تصور دی بعضې خلک رالګېږي هغه مړی چې په کوم ځای کې وله غسل ورکي تاسو به دا کتلي یا نه موږ کتلی دي کوم ځای کې چې مړي له غسل ورکه په کور کې نو کله چې دا جنازه اوچته شي دا زنانه راځي د هغه غسل د ځای نه غیر چاپېره شمې لګوي وایي دې دپاره چې دا روح یې رڼا شي او قبر یې رڼا شي دا هم کېږي دا یو باطل تصور دی یو باطله خبره ده دغه رنګه بعضې خلک د لور په کور کې پیدا کېدل دا سپېروالی ګڼي قرآن کې الله رب العالمین دا د مشرکانو فکر ذکر کړی دی دا مشرکانو نظریه ده د مکې د مشرکانو چې لور ته به په بد نظر کتل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم الله رب العالمین فرمایي کله چې په دوی کې یو تن ته د لور زیری میلاو شي چې ستا په کور کې لور پیدا شوله په سپینه ورځ د ده دا مخ تک تور شي د غصې د لاسه د غم نه ډکي او غصې نه ډک شي مخې تک تور شي او هو کظیم او د غصې نه ډکي دا زړه چې ولې ما ته دا زیری میلاو شو چې زما لور شوې ده یتوارا من القوم من سوء ما بشر به الله فرمایي دی بیا د قوم نم پټیږي را پټیږي چې دا بد زیری را باندې څوک ونه کړي چې هلکه خبر شوی یم لور دې شوې ده چا څه به دې ورځو کې هغې نه میلاوېده چې کله به یې لور پیدا شو کلي نه علاقې نه به اخوا دې خوا ګرځېده بار یا به کور کې دننه ناست و چې بار راته څوک دا ونه وایي چې لور دې پیدا شوې داسې به شرمېده په دې باندې او بیا به ځان سره سوچ کو ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب آیا دا لور ځان سه کور کې وساتم سره د شرم نه دا ساتل به ورته شرم ښکارېده او که نه په خاورو کې خښه کم ژوندی نو چې بیا به ورته شیطان کومه خبره ښایسته کړه دې زړه یا به یې وساتله چې بیا ساتله دا به ورته شرم ښکارېده زه بس سره د شرم به وساتم نو سپک نظر به یې دې لور ته کوو او یا به یې ژوندی په خاورو کې خښه کړله بای صحابو دا واقعیت د نبی علیه السلام مخې ته ویلي د خپلو لوڼو د خښېدو او خپله یم سلګۍ والي او نبي علیه السلام یم ځان سره په ژړا کړی و چې کله ورته واقعات ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به ډېر دردمند کېده په دې خبرو اورېدو باندې قرآن راغو اسلام راغو د زنانو حفاظت یې وکړه اوس خلک وایي زنانو له حقوق اسلام نه دي ورکړي زنانه ته د اسلام نه مخکې د ژوند حق نه اسلام ورله د ژوند حق ورکړی دی په زندګۍ کې ورله حقوق ورکړي د پلار سره یې حق دی ورونو سره یې حق دی خاوند سره یې حق دی هر طرف نه محفوظه کړي چې بچی پیدا شي بچو سره هم حق دی زنانه خو سمه محفوظ ده هر طرف نه
بله خبره ده چې څوک اسلام ګوري نه او په اسلام باندې خبر نه دي. نو اسلام راولګي د زنانه له تحفظ ورکه او قرآن کې الله بطور وعید دا خبره ذکر کړه واذا الموءودة سئلت. هغه ورځ چې کله به هغه ژوندۍ خښه کړی شوې زنانه د هغې باره کې به تپوس وکړلی شي بأي ذنب قتلت، دا په کومه ګناه وژلې شوې وه، د دې څه ګناه وه چې دا تاسو ژوندۍ خښه کړې وه. نو عربو خو ژوندۍ خښوله که نه، مونږ څه کوو یا الله توبه ډېر ظالمانو لوڼه یې ژوندۍ خښولې، ولې تې نه خښې څه خفه کېږه مه، تې نه خښې چې انتقال کې او ستا په کور کې 3 یا 2 یا 4 خویندې تا ته وایي خویندې مې شته؟ نه 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 خویندې نشته، صرف ورونه یو. ژوندۍ غټه پټه خور هغه دې په کاغذونو کې څه کړه ختمه دې کړه، دا تا ژوندۍ خښ نه کړه، تا څه وکړه؟ ته ډېر پرهیزګار یې، شپې تهجد ته م ولاړې په ګیره لاس راکاږي شکر الحمدلله وایي الله مې د ایمان نه خطا کوي. ایمان به نور څنګه خطا کېږي؟ تا هم خښه کړه د الله بنده، دا هم خښول دي د خپلې خور د خپلې لور چې کله د جیداد تقسیم کېږي د دې نوم پکې نه اخیستی کېږي، لکه دا چې څوک پردی ښځې غریبه حیرانه ترې چې وګوري دا ورونه مې په خړاوه دي، هغه هم بس شرم د لاسه غږ نه کوي او دې پې ځان له دي دغه دي یو بل ته مرګ ته ناستي تږي. اوس که زه خوله وازه کړم ځان له وبکې بې عزته شمه، دا زموږ حال دی، موږ هم خښې کړي دي، خیر دی خفه کېږئ مه. دغه رنګه د لور خښول دا هم دي د لور قتل، چې ته خپلې لور ته دین ونښې، توحید ورته ونښې، صرف انګریزي او انګلش پې یادوه او مولانا بجلیګر خبره د غویي امتیازې پې یادوه، ځکه د دې طرف نه هم لیکلی کېږي او څه لیکلی هم څه عجیبه عجیبه غوندې دي، دغه شی پې یادوه. چې انګلش کې 2-3 جملې وایي او ډېر خوشحاله جو زما لور داسې انګلش وله وایي ورځي، داسې زبردست انګلش وایي. زموږ یو ملګري ته چا ویلی دا انګلش وایي ډېر اهم دی وایي زده کول، دا ډېر ضروري دی. هغه تل کښېنه مړه انګلش خو زموږ کور کې چرګانو له هم ورځي، په دې ته دونه غټ فخر کې انګلش. دومره موږ ذهني غلامان شوي یو، د الله کتاب موږ په زنانو یاد نه که، قرآن هم پې یاد نه که. او داسې بدبخت هم شته چې مدرسې له چېرته ورته ویې لور خور ولېږه کښېنه مړه مدرسې له یې ولېږه، مدرسې له لېږلو باندې څه کېږي؟ او موږ زنانه مدرسې له نه لېږو، دا پې داسې بده لګي چې مدرسه کې ورته د الله کتاب او د نبي علیه السلام حدیث بیانېږي او د پردې ماحول. او سکول هو یاره وایي د پلاني لور ډېره تکړه ده، وایي داسې فرسټ نمبر راغه. موږ د سکول ګورو ور خلاف نه یو، خو موږ دا وایو چې د سکول سره سره دا دین به هم زده کوئ که نه، دا قرآن به زده کوئ که نه به زده کوئ د خویندو میندو باندې. قرآن پاتې دی، د الله د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث پاتې دي، دا هم د هغې ژوندۍ خښول دي. بعضې خلک دا سپېروالی ګڼي زنانه کور ته راواده شي د هغې بچي نه کېږي، امتحان دی که نه، خو یاره دا څه سپېره د بچي نه کېږي، دا خو د الله خوښه ده. قرآن کې الله فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا او یجعله عقیما. الله فرمایي دا زما خوښه ده، چاله زه بچي او صرف لونه ولا ورکم، چاله صرف زامن ورکم، چاله دواړه ورکم، اومې زامنې اومې لونی، او څوک شنډ وګرځوم یو مله نه ورکم، دا خو د الله خوښه ده. په الله رب العالمین باندې ته اعتراض کوې او دې کې د دې غریبې ګناه څه ده چې ته دې له د دې خبرې طعنې ورکې یا دې له د دې خبرې زور ورکې. او بعضې وخت کې زموږ یو خوري مسلمانه بچي بس صرف جنکۍ پیدا کېږي، تا خواښې به مو ته پړسېږي او دا خاوند به مو ته غوسئ. داسې بدبخته خاوندانو باره کې موږ اورېدلي دي، دومره ظالمان او بدبخته چې باقاعده له دمکي ورکوي چې دې ځل د لور پیدا شوه دا چل به در سره کوم. هغه غریبه په سرو سترګو جاړي جاړي جاړي، په دې کې د هغې څه اختیار دی؟ دې کې د هغې څه اختیار دی؟ ته ماته دا ووایه. خواښې ظالمه او بدبخته هغه رالګېږي کنځلې ورته کوي، بدردې ورته وایي، بلکې داسې موشي چې اولاد یې پیدا شوی هغې ته د ښه خوراک ضرورت یې پې بند کړي په کور کې، مه ورکوه پرې چې مرداره شي مړه شي وایي همدا لونه راوړي همدا لونه راوړي. نو ته ښځه نه ته خو هم د چا نه پیدا وې که نه، ستا په شان ښځه چې پیدا کېږي اوس دې کور کې، نو ته ولې ورته خفه یې او غوسه یې؟ او دا فیصله د الله ده، نو د الله په فیصلو اعتراض کې دا زموږ د قوم جهالتونه دي، دا زموږ د قوم جهالتونه دي چې په موږ کې عام دي. دا ټول چې کوم دی په دې کې
دا د سپیروالي عقاید نبی علیه الصلاة وسلام دې نه منع کړې ده. بعضې خلک د مړي کور ته که ستاسو خیلي کومه زنانه چې حامله وي هغه نه پرېږدي چې ماشوم یې کېدو والا یي نږدې وخت کې هغه نه پرېږدي یاره دې باندې به سوری وشي او د ماشوم باندې به سوری وشي. دا ټولې جاهلانه خبرې دي. سوری کېدل په سورو مرګ نه راځي، مرګ په نیټه راځي. بله د جهالت عقیده او نظریه زموږ په قوم کې دا ده، وړوکی ماشوم چې پیدا شي سر ته ولې چاړه کېدي. هلکه دا چاړه دې ته ولې ایښې ده؟ وایي دا وایي دې دپاره چې پیریان نه یو پیریان وایي دې چړې نه ډېر یېرېږي. پیریان ستا ټوپک نه هم نه یېرېږي. دا ته څه وایې؟ تا ته ښکاري څه؟ عجیبه گپ دې شروع کړی دی. د الله نبي دعا ښودلې موږ ته، دعا اعیذکما بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. دا 3 ځله ووایه په خپلو بچو یې دموه. الله به د بد نظرۍ نه او شیطان او د جناتو نه ساتي. نبي علیه السلام په خپل نوسي دمول. موږ دعاګانې نه زده کوو. دا خیال لګي په چاړه باندې به پیرې ویریږي. اب هم در پورې خاندي چې داسې بېوقوف انسان دی. نو دا یو جهالتونه دي زموږ په دې قوم کې، جهالتونه دي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفرة. یو بیماری بل ته نه منتقل کېږي. مونږ ویل که دا بیماری ما ته ونه لګي، دا بیماری ما ته ونه لګي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي دې نه مه یېرېږه چې الله دله لیکلې وه دا سړی به نه او د دې نه بغیر به ته په خپل کور کې ولګي بیماري. دا مه وایه چې د ده نه راته راغه، د ده نه ته نه ده درغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا خبره کنه، یو صحابي ویلې موږ هم کله کله عقلي دغه خو کوو که نه، ذهن ته سوال راځي. وی د الله نبي وایي دا خو ګوره داسې کېږي، ولې بیماري نه لګي؟ یو اوښ چې زما په اوښانو کې خارخ پې ولګي، بس چې بل ورځ ګورم بل باندې هم خارخ ولګي، چې بل ورځ ګورم په بلم ولګي، په بلم ولګي. څنګه تاسو وایئ چې دا نه لګي؟ سوال یې وکړو، سوال معقول غوندې مو که نه، عقل په لحاظ خو بهترین سوال دی که نه. نبي علیه السلام ورته ویل دا راته وایي دا اولني باندې چې دا خارخ راغلی هغه پې چا لګولی و او ته د کوم اوښ نه لګېدلی و؟ په دې وخت کې هغه غلی شه. وایي جي هغه باندې خو الله راوستی. نو ویل دې نورو باندې هم الله راولي که نه. تا خبره مه کوه چې دا ورته د فلاني نه ولګېده، دا بیماري د فلاني نه ولګېدله. نه، دغه اولني باندې هم الله رب العالمین راوسته، هغه تر چا نه ولګېدله او دې بل باندې هم الله رب العالمین راوسته. خپله عقیده مضبوطه که. ولا طیره، او د الله نبي فرمایي د سپیروالي عقیدې مه ساتئ. یاره دا فلانی سړی چې زما دوکان ته راشي ډېر سپیره دی، په هغه ورځ مې کار نه کېږي. یاره دا فلانی جوړه په ما ښه نه راځي، فلانی کلر، دا خبرې م کله اورېدلي که نه؟ فلانی قسم جامې په ما ښې نه راځي، دا فلانی علاقه په ما ښه نه راځي، دا فلانی شی په ما ښه رانغو، دا ګاډی په ما ښه رانغو، دا کور را باندې ښه رانغو. دا غلطې عقیدې دي، غلط هدایت ساتئ. دا سپیروالي عقیدې د الله نبي فرمایي دا مه ساتئ. بل حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الطیرة شرک، الطیرة شرک یا ان الطیرة شرک. دا څوک چې د سپیروالي عقیدې ساتي دا شرک دی، دا شرک دی. د الله نبي فرمایي دا ښځه هم دې کور ته راوسته. بعضې وخت کې یو زنانۍ کور ته راواده شي، بس لږې ورځې بعد یې سخر مړ شي، او دا ناوې سپیره وه، ناوې سپیره وه. ته به یې دا ورته په مرۍ غلی شو او سخر یې مړ کړو. دا سپیره وه، دا که وکه نه وه دا سړی به مړ کېده، دغه ورځ یې الله لیکلې وه. نو بعضې وخت کې داسې چې یو ناوې راوړي په جنج کې درز اکسیډنټ وشي، وایي ناوې سپیره وه. غریبه ځان لا په یره ناست دی په سیټ کې، دومره په کلیمو را روانی، ګاډي کې مستی تکې وی جنګېته او سپیره پکې هغه شوله. عجیبه خبره ده، مستی او درزا تا جوړه کړې، یو بل نه مخکې کېږي نو درز پکې اکسیډنټ هم وشي. فایرنګ کېږي، فایرنګ په واده کې یو کس پکې ولګي، یاره ناوې سپیره وه. دا څومره بکواس دی زموږ په دې عوامو کې، دا شی نه خوارې دي. ځان ته مسلمانان وایي او دا عقیدې د الله نبي فرمایي دا د سپیروالي نسبت یو چاته کول دا شرک دی. د الله نبي فرمایي دې نه ځان وساتئ. دا څه د مشرکانو عقیدې په خپلو زړونو کې را داخلي کړي دي او خپلو هغه معاشره کې دا باطل عقاید خواره کړي دي. دغه رنګ د الله نبي فرمایي ولا هامه ولا صفره. د ګونګي اواز به عربو سپیره ګڼلو، وایي دا د ګونګي اواز نه دی، دې د لاسه وایي سپیروالی راځي، بیمارۍ راځي یا مصیبتونه راځي. زمونږ خلک هم د بعضې مارغانو اواز سپیروالی ګڼي که نه ګڼي؟ لکه ما چاته د تورې پیشو د تور سپي چې کوم دی دا خبره ونه کړله، دا عقاید دي زمونږ. ولا صفره، او د سفرې میاشت هم د الله نبي فرمایي سپیره نه ده. عربو به د سفرې میاشت ډېره سپیره ویله، دا محرم پسې چې کومه میاشت
سپیره خو په خپله او ویله به میاشته سپیره په خپله دا و چې جنګونه به په محرم کې ښه ډېر وکړه ځکه ذوالحجه کې به هغې بنو کنانه کې یو سردار راپاڅېده وایي ما د محرم حرمت منتقل کو بلې میاشتې ته ځکه هلته به په ذوالقعده کې به هم جنګ نه و کړی د حرمت میاشت ذوالحجه کې به هم ونه کړو حرمت زړه به یې نه ټینګېده هلته به هغې یو بل نه حملې به یې کول یو بل نه به مالونه لوټ کول بله څه ذریعه خو ونه د آمدن زړه به یې نه ټینګېده نو په محرم کې به یې جنګ وکړه چې په محرم کې به وینه ډېره تویه شوه نو سفر کې به غمونه و مرګونه به ډېر یاره دا سفر سپیره میاشته وایي نو دا خو ستا د لاسه ته سپیره یې که نه چې جنګونه کې او وینې تویې دا کارونه به یې کول عربو خپل نقصان ته به یې نه کتل زمانه پسې او په میاشتو پسې به خبرې کولې حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم دینه منع کړې ده چې الله رب العالمین فرمایي لا تصبوا الدهر زمانې ته کنزل مه کوئ زمانې ته د سپیروالي نسبت مه کوه دا زمانه داسې ده او دا زمانه مقه زمانه ده نن نه 1000 کاله مخکې چې څنګه و هماغه شانته ورځ ده هماغه شان شپه ده هماغه اسمان دی بدل شوی نه دی هماغه نور دی بدل شوی نه دی هماغه سپوږمۍ ده بدله شوې نه ده هماغه ستوري دي بدل شوي نه دي هماغه ورځ او شپه ده هماغه رفتار سره دا کائنات روان دي څنګه ته وایې چې زمانه خرابه ده خبره زما او ستا ده ځان سم که ځان زمانې ته کنزل مه کوه دیو جنا حدیث کې راځي الله رب العالمین وایي چې انا الدهر دهر زه یم معنی زه د دې دهر خالق یم دا زمانه خو ما پیدا کړې ده نو دې ته تاسو ولې کنزل کوئ ولې غلط الفاظ وایي تاسو په زیره دی چې ځان سم کې نو کنزلې کې او د سپیروالي نسبتونه کې دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اصلاح دپاره موږ ته دا خبره کړې وه چې ځان کې دا د سپیروالي عقیدې مه راولئ چې یو چاته د سپیروالي نسبتونه کوئ وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له نه دی زموږ نه هغه کس چې په خپله د سپیروالي عقیده وساتي یا د ده په باره کې د سپیروالي عقیده وساتلی شي او دغه رنګه یعنی دی خپله یا بدفالي وکړي یا د ده دپاره بل څوک وکړي د ده دپاره بدفالي وکړلی شي دا بدفالي نیول بدفال او دغه رنګ د الله نبی فرمایي او تکهن او تکهن له یا په خپل یو سړی کهانت کوي یا د ده دپاره کهانت وکړلی شي ځان نه کاهن جوړ کړی د راروانو زمانې څه وایي حالات وایي دا چل به کېږي دا چل به کېږي کاهنان به دا خبرې به یې کولې په دې پیسې هم ګټلې دا کسان لاندې راکوز کړي یو کس 2 ورشي دا هلکان لاندې راکوز کړي شور کوي بره او د الله نبی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی او سحر او سحر له یا خپله جادو کوي یا د ده دپاره جادو وکړلی شي بل چاته وایي هغه ولې جادو کې د ده دپاره وکړلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زموږ نه دي دا زما امت نه دی دا زما ملګري نه دي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په خپله د شرک نه هم بیزاره و نو دا کسان مشرکان دي نو د مشرکانو نه هم د الله نبي څه دی مشرکانو نه د الله نبي څه دی بیزاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکانو نه د بیزارۍ اعلان کړی چې دا څه شرک د عقیدې ساتي دا خلک بیا د الله نبی دام فرمایلی ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم څوک چې کاهن لاړې دا د غیبو خبرې کوي خلک ورځي که نه یاره نجومي صاحب زما د لاسو ګوره دې کر خو ته ګوره زما څه قسمت دی دا شی شته که نشته دغه رنګه دا پامیسټري چې ورته وایي نجومیت ورته وایي دغه رنګه هغه ځایچې چې جوړوي زما نوم په کومه دا ځایچه وګوره زما سټار په څه کې روان دی زما ستوري وګوره او په دې اخبارونو کې هم راځي ځان له خپل برج ګوري که دا چا وایي دا په دې باندې تجربه وکړه او عقیده او یقین یې په ونه ساتلو علما وایي 40 ورځې لمونځ نه کېږي چې عقیده پرې نه وه خو صرف بس تجربه پرې کوي چې ورېږه زما څه قسمت دی او که یقین دی په کافر شولې نعوذ بالله بیرته به کلمه وایي بیرته به ایمان راوړئ ځکه د الله نبي فرمایي زما جذبات نه دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ته څنګه د یو نجومي او د یو کاهن او د پالګر خبرې منې زما پالو ګوره زما پالو ګوره چې زما په قسمت کې څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان کافر شو په هغه دین او په هغه کتاب چې نازل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې قرآن ښکلی را ښکلی او په ښایسته کپړو کې تاو کړی او حال دا دی چې عقیدې په لحاظ د قرآن دشمن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زمونږ تربیت کړی
او قرآن نه دا معلومه ده دا د سپیروالي عقیده ساتل د چا په باره کې دا د فرعونیانو عقیده و د فرعون او د هغه د ډلې قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی سوره اعراف کې فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه فرعونیانو باندې به چې کله خوشحالي راغه ویل دا خو زمونږ حق دی چې موږ دپاره به دا خوشحالي او چې کله به تکلیف راغو وان تصبهم سیئه یطیروا بموسی ومن معه چې کله به په فرعونیانو تکلیف راغو سپیروالی به یې ګڼلو په موسی علیه السلام او د هغه ملګرو ته به یې نسبت که موسی علیه السلام ته ته سپیره راغلی نعوذ بالله من ذلک تا دا مسلې راته شروع کړي دي ستا او ستا د ملګرو د لاسه زموږ حالات خراب شو موږ یې ټول سپیره کړو د ځان سره نو دا عقیده د چا د سپیروالي عقیده دا د فرعون چې غټ کافر و د یو عظیم پیغمبر لوی دشمنو دا خو د هغه او د هغه د ډلې عقیده ده سوره یاسین کې هم دا ذکر د پیغمبرانو چې کوم دشمنانو هغه یو کلي ته چې الله رب العالمین ولیږل او حبیب نجار شهید که بیا هغه له ملګرتیا وکړه دا پیغمبرانو هغه قوم مشرک هغه هم دا ویلو پیغمبرانو ته انا تطیرنا بکم موږ ستاسو د لاسه سپیره شو مړه تاسو راغلي دا مسلې هم شروع کړي ستاسو د لاسه موږ سپیره شو دا سپیروالي عقیدې د مشرکانو عقیدې دي او د دې علاج ټیم ختم شو د دې علاج به ان شاء الله تعالی چې دا عقیده به زموږ نه څنګه ختمیږي دا نظریات به زموږ نه څنګه ختمیږي دا به ان شاء الله تعالی را روانې جمعې له وایو او د کورونو متعلق بعضې اهم اصول دي او قواعد دي هغه به ان شاء الله تعالی ذکر کوو تاسو ته مې دا درخواست دی چې دې خطبو کې خپل هم ډېر په شوق سره شرکت کوئ ښه په وخت باندې او بل دا چې ځان سره خپلې کور والا زنانه راولئ چې زموږ خویندې دا بیان اوري ځکه بیا ورته ته داسې نشې ویلی لکه څنګه چې الحمدلله د منبر نه کومه خبره بیانېږي او په کوم ترتیب بیانېږي یا تا سره د علماو بیان یې هغه ورته اوروه که نینو کورونو نظام به ګوره تباه و بربادي الحمدلله بره دوه چته ځای د زنانو او خویندو دپاره شته دی هلته ځای د مانځه چې دا بیان اوري چې د عقیدې صحیح شي تاسو به د پریشانۍ نه بچ شئ انشاءالله تعالی کورونو اصلاح دا ډیره ضروري ده او موږ نه به الله دې باره کې تپوس کوي په دې به اکتفا وکړو نن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ان شاء الله تعالی را روانې جمعې له د تېرې جمعې سوالات هم راسه پراته دي دا به مو سره شي دا به ووایو ان شاء الله زموږ ابراهیم مولوي صاحب چې د هغې ورور بیمار دی دعا پیل دی الله رب العالمین دی ولا شفای کامله ورکړي ټول ملګري ولا دعا وغواړئ بل ملګری وایي زما تره بیمار دی وایي دعا ورته وکړئ الله رب العالمین دی ورله شفای کامله ورکړي الله دې روغ صحت ورکړي زموږ یو بل خوږ ملګری ډېر بهترین دوست یو ډېر اوچت عالم دین او ډېر ښه داعي هغه شیخ شاه محمد صاحب سعودي کې په خیبر کې پاتې کېده او د تېر اوړي کې راغلی او زما ورسره دعوت یې هم کړی او بعضې سفر یې ورسره زما وشولې او په دې ارمان باندې موږ پاتې شو چې هغه به راته دا ویل چې که دې ځل سعودي له راغې زما خواله به راځي خیبر ته کوم چې علي رضی الله عنه فتح کړی و هغه باغونو په هغه ځای کې دا کور و فیملي وه نو هغه هم په دې هفته کې وفات شو هارټ اټیک ورته وشو په مدینه کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خار کې هغه ته الله مرګ ورکو صحابو به دې دعا کوله چې الله موږ له د پیغمبر په دې خار کې مرګ راکړه موږ اوسه پورې حیران یو چې دې انسان به کم داسې عمل کوو چې الله رب العالمین دا هغه خیبر نه راوست سونو کیلومتره لرې دی خیبر او راغو چې کوم دی د مدینې ته الله رب العالمین راوست او دغه رنګه هلته یې الله رب العالمین جنازه م نصیب کړله او دفن هم سار راته شیخ عزت الله فاروقي صاحب ویلې وایي د عثمان رضی الله تعالی عنه د قبر سره دونه نږدې دفن
لکه وایي دا ستاسو مسجد او د زاهد حاجي صاحب دکان د آبار چوک دومره نږدې د عثمان رضی الله عنه دفن شه پته نه لګي بعضې انسان حیران شي ورته سړی چې د به کم داسې عمل کړی خو دا وه چې انتهایي غټ داعي و څوک به چې لاړه او هلته به علما لاړه اکرام به وله کوو خدمت به کوو خدمت ماده پکې ډېره زیاته کوم انسان کې چې د مینه او محبت پکې ډېر او دا خدمت ماده پکې دته الله رب العالمین اکثر دا مرګ ښایسته ورکوي او مرګ نه پس بیا خلک ارمانونه کوي او دومره عرب وایي راغه دې جنازې له چې خلک حیران وو چې دا کوم ځای نه راغه دا دومره علما دا مشایخ د جامع اسلامي چې کوم زموږ ملګري دي هلته سبقونه وایي ټول په جنازه کې شریک الله رب العالمین دې زموږ دغه ورور له جنت الفردوس ورکړي او الله رب العالمین دې ورسره زموږ ملاقات هم په جنت الفردوس کې وکړي صفونه برابر کړي